بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو امتیاز کمر ما یو ضروری پیغام دی. دا ویډیو وګورئ او مخکې شیر کړئ. دی ویډیو کې چې کم کاکا تاسو تخکاری کاکا ذهنی بیمار دی، یعنی خپل خوش او خواص کې نه دی. سروز مخکې دا کاکا په روډ باندې پروت و چې لاس خپې ماتو. د مردان وال خلک تنظیم ځوانانو دا کاکا اوچت کړو او علاج معالجې د پاره اسپیټال کې داخل کړو. اوس کاکا چې کم دی نو دی الخدمت مشال اسپیټال کې دی او دلته علاج شروع دی. مشال اسپیټال والے خو علاج کې خو خیال ساتي. د کاکا اوس مخ په ته پالستر لګیدل دی، لاس ته پالستر دی، خو کاکا ذهنی چې کمالات دي هغه بالکل ټیک نه دي. نه څوک پیژني، نه څه ویلی شي، نه ورته ځای معلوم دی. خو زمونږ د دې ویډیو مطلب دا دی چې یاره د ده ورثه میلو شي، ځکه چې کاکا یو طرف ته ذهني بیمار دی او بل خوا خپې ته هم پالستر دی، لاس ته هم پالستر دی. زما دا ویډیو چې کم ملګري ګوري نو مهرباني وکړئ مخکې لازم شیر کړئ، د الله تعالی د رضا دپاره شیر کړئ. که دې څوک پیژني نو مهرباني وکړئ الخدمت مشال اسپیټال باغچه ډیرې سره د رابطه وکړي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ. ملګرو په ویډیو کې چې تاسو ته کم کاکا ښکاري، کاکا ذهني بیمار دی، خپې ته پالستر دی، لاس ته پالستر دی، بیمار پروت دی او د ورثه یې هېڅ پته نه لګي. دې ساعت کې مشال الخدمت اسپیټال باغچه ډیری کې دی. ټولو مینوالو ته خواست دی چې دا ویډیو مخکې شیر کړي، ګروپونو کې شیر کړي، په واتساپ باندې شیر کړي چې د ده چې کوم ورثه دي د هغې معلومات وشي او دې خپل ورثه ته حواله شي.